زما په منات باندې دیو بل په عمر باندې به قسم خورو و حیاتک ستا په ژوند مې دې قسمی شریعت د دین منع وکړله چې اول قسم خورم او که ضرورت راغی مقدمه ده یو مدعی په یو سړي باندې دعوا وکړه نو هغې دپاره قانون دی مدعی به دوه ګواهان پیش کوي مدعی چې دوه ګواهان پیش کړل بس قاضي به فیصله وکړي یو سړي په یو سړي دعوا وکړه چې په ده باندې زما 100 روپۍ دي او دو تنو گواهانو گواهی وکړه چې آو جی زموږ په مخ کې د دې سړي ته 2000 روپۍ ورکړي دي او هغې سړي انکار کولو چې نه ما ته نه دي راکړي لیکن دوه تنه گواهان رښتوني د قاضي په مخ کې رالل او هغې ووی اشهد بالله مونږ د الله تعالی ذات حاضر ناظر ګڼو مونږه گواهی ورکو چې دې سړي واقع دته 100 روپۍ ورکړي دي نو قاضي به وایي هلکه 100 روپۍ ورکه لیکن که یو مدعی سره گواهان نی او قاضي ته راغی او په یو سړي دعوا وکړه د 100 روپو نو قاضي به ورته وایي ګواهان راوله ابوجي ما سره خو ګواهان نشته نو بیا به قاضي مدعا علیه ته وایي هغې بل سړي ته چې قسم وخوره نو چې هغه قسم وخوري چې قسم په خدای په ما باندې پیسې نشته خبره خلاصه شوه یعنی اول نه اول مدعی ته پکار ده چې هغه دوه تنه ګواهان پیش کړي نو قاضي ته ګواهانو د ګواهۍ نه پس په فیصله وکړي چې هلکه 100 روپۍ ورکړه لیکن که یو مدعی په یو سړي باندې دعوه کوي او ګواهان یې نشته نو بیا به مدعا علیه قسم خوري نو قسم خوړل نه دي پکار که ضرورت راغی نو د الله تعالی په ذات باندې به قسم خوري بیا لیکن خود رب العالمین جل جلاله په قرآن مجید کې کله په تین او په زیتون باندې قسم خوري والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین هغه د رب العالمین په دې څلورو څیزونو باندې قسم وخوړو کله نه کله الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې قسم خوري لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامه زما د قسمی د قیامت پر ورځ او په نفس لوامه مې د قسمی کله الله تعالی په خانه کعبه باندې قسم خوري او دلته الله تعالی په زمانه باندې قسم خوري مفسرین لیکي چې الله تعالی په کوم څیز چې قسم خوري د دې مطلب دی چې الله تعالی هغه شی د گواهی په شکل کې پیش کړي چې زمانه گواه ده په دې خبره باندې چې انسان په خساره کې دی مونږه زمانه کې ګورو چې تمام مخلوقات ته الله تعالی د حکم تابع دي د نور دراختو د پاره چې الله تعالی کوم وخت مقرر کړی دی یو سکندم چر نور د هغې نه رستو نه دی راخته د نور د پریوتو د پاره چې الله تعالی کوم وخت مقرر کړی دی یو سکندم نور د هغې نه رستو نه دی پریوتی د سپوږمۍ د راختو د پاره چې کوم وختونه دي یا د پریوتو د پاره یا د ستورو د نظام د پاره چې کوم ټایم ټیبل نظام الاوقات الله تعالی مقرر کړی دی بالکل د هغې مطابق چلیږي وله اسلم من فی السماوات والارض دا الله تعالی د حکم تابع دي تمام کائنات چې په آسمانونو کې دي او که په ځمکو کې دي
ټول د رب العالمین د حکم مطابق لګیا دی چلیږي. تاسو چرته اخباراتو کې وکتل چې نور نن 15 منټه لیټ راخته او نن 15 منټه لیټ ډوب شو؟ چرته بم دا ونه ګورئ. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چرتم د ستورو میز کو ټکراو نه راغله. دلته په کلاو سړک باندې ټرک د بس سره وجنګيږي، ویګن د ویګن سره وجنګيږي. حالانکه په دې فضا کې په لکونو کروڑونو باندې ستوري دي او د بعض ستورو رفتار 15,000 میله فی ګنټه ده. 15,000 میله فی ګنټه. ساجیاز ټیډیر تورزنم ده داغه د پیښور نه کراچۍ ته په یو نیمه ګنټه کې دي. زیات نه زیات کراچۍ 1400 کیلومتره یا 1500 کیلومتره لري ده. بیا جهادونه کله یو بل سره وجنګيږي، لیکن ستوري فی ګنټه 15,000 میله مسافت کوي. چرې تاسو نه کتل چې چاوي چې ستوره د ستوري سره ټکراو شو؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. نن ولره مناسب دي چې سپوږمۍ سره دانو جنګي. او ولا الليل سابق النهار. نه شپه درځ نه مخکې کیږي، درځي د پاره بل اوقات تی بیا داغه نه پس پراش. نو زمانہ پدې باندې گواه ده چې تمام مخلوقات د رب العالمین د حکم تابعداري کوي. تاسو ګورئ زمکه خلق د ټکټر په پالو باندې سورای کی پایوي باندې شلای. چرتم زمکه اعتراض نه کړه چې د ما دي سینې سجرم کړه چې تاسو په ما ټکټر باندې ګرځوي. زمکه منقاده ده، ځکه د هغې نه یو خشه زمیدار په زمکه کې کری. هر کم قیمت شه قیمتي سیستا مرحبا وي. ځکه په زمکه کې موږ فصل کرو. زمکه جماعت ده، یو جسم ده، لیکن هغې کې لویواله نشته. زمکه همغه زمکه ده، هماغه زمکه ده، نه هغه تنګېږي او نه هغه ارتېږي. لیکن هغې کې چې ته فصل کري جوار، نو هغه هم جسم ده، لیکن هغې کې نمو ده. هغه فصل باقاعده لویږي، هغې کې یو طاقت ده. نو زمکه د فصل لکرولو دپاره منقاد او تابع ده. بیا چې جوار لوشي زمیدار ورته لور ونیسي، هلکه ولې دا سرې ټانټې ریبې؟ دا ده میخې دپاره ریبه مه کنه. میخه د ټانټو نه ښه ده. ټانټو کې خو صرف لویواله دی، لیکن حرکت نه کوي. چې دا جوار د دې دی نه لاړ شي هلته. حیوان خو متحرک بالاراده دی، سندام جسم دی او په هغې کې غټوالی هم راځي، لیکن هغه په خپله اراده باندې د یو ځای نه بل ځای ته هم ځي. او بیا ته سنډال هلی ولې یاره خلک غوښې خوري، قصاب لګیا دی میخ حلالی سنډا. ځکه انسان بیا د حیوان نه هم ښه دی. انسان جسم هم دی، هغه کې نموم ده، هغه حرکت هم کوي، لیکن هغه عقل لري. الله تعالی انسان ته عقل ورکړلو او د عقل په ذریعه باندې هغه لګیا دی اسمانونو ته ورسېدو. نو زمانه مونږ ته دا څرګنده کا چې هر کم قیمت شی د قیمتي دپاره قربانېږي. نو انسان څه دپاره بیا پیدا دی؟ زمکه خو دې دپاره ده چې هغې کې فصل وکړه. زمکه دې دپاره ده چې په هغې مکان جوړ کا. په زمکې د پاسه جومات او مدرسه جوړه کا او بیا پکې فصل وکړه.
فصل دې دپاره دی چې د حیواناتو دپاره اورېبه حیوانات دې دپاره دي چې انسان دې استعمالوي نو انسان څه دپاره پیدا دی نو قرآن د هغې باره کې فیصله کوي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله تعالی وایي دا پیریان او بني آدم ما د عبادت او د بندګۍ دپاره پیدا کړي دي انسان دې دپاره نه دی پیدا چې دی به بس ځان ته صرف دنیا جوړوي مکان به جوړوي صرف نه دی د بندګۍ دپاره پیدا دی دی د عبادت دپاره پیدا دی انسان د خوراک دپاره نه دی پیدا د یونان فلاسفه یو زمانہ کې جمع شو پخوا زمانہ کې نو په دې باندې فلاسفو بحث کولو چې را اخر دا انسان څه دپاره پیدا دی ډېرې ورځې پس دا فیصله وکړه چې انسان خوراک ته پیدا دی مخکې ورځو کې دا موجوده ساینسدانان د یورپ جمع شو په دې باندې بحث کولو چې آخر دا انسان پیدا څه دپاره دی هغه هم د ډېر غور و خوض نه پس دغه فیصله وکړه چې دا د خوراک دپاره پیدا دی مخکینی قداما فلاسفه هم غلط او موجوده یورپ ساینسدانان هم غلط دي انسان د خوراک دپاره نه دی پیدا که انسان د خوراک دپاره پیدا وي او د خوراک کارخانه وي نو بیا د کارخانې اصول دا دي چې هغې کې به کم قیمته شی ورکوي نو قیمتي شی به تیوځي دا د نوخار پیپر مل چې دی د کاغذونو کارخانه دې ته کهی دغه غوړګه دغه درب د مختلفو ځایونو نه راځي او بیا په ماشین باندې دغه کهی او دا غوړګه او دا درب دا ټوکا کېږي بیا زبردست لولوی پکې ورته لګېدلي بره خېږئ او بیا دې نه دوړه موړه هغه ځان ته په هغې سرو باندې اوځي بیا دا چې کوتره کې نو یو لوی بایلر ته ور وغورځئ هغې کې دا واغږلی شي لکه ښځه چې څنګه اوړه غږي بالکل سلیخ پکې پیدا شي بیا بل طرف ته لوی لوی رولرې دي په هغې باندې لکه ښځه چې څنګه په بیلن پاټ باندې روټۍ نری کوي دارنګې دا نری کېږي بیا ته کاغذ جوړېږي نو کهی په روپۍ باندې 100 ګېډۍ میلاوېږي او بیا د هغې نه قیمتي کاغذ جوړېږي معمولي غوندې کاغذ هغه بیا یو څو صفحې درته په روپۍ درکوي دا د تماکو پاڼې خو قیمتي نه دي خو چې دې کارخانې ته ورشي د هغې نه سګرټ جوړ شي دغه ګنی دی 100 روپۍ منلي چې د هغې نه چیني جوړه شي نو هغه څومره ګرانه شي دغه مالوچ دي د هغې نه کپړه جوړه شي نو د کارخانو قانون دا دی چې هر کم قیمته شی چې پکې ورکړي نو هغه قیمتي شي انسان خو ډېر قیمتي خوراک وکړي مېلمه دی پولاو ورته پوخ دی چرګان ورته پاخه دي شیرنیان شته د دنیا میوې شته او دا دې کارخانې ته وردننه کې بل طرف ته څه شی وځي قاذورات چې هغې ته فضله وایي بیا سړی په هغې باندې شرمېږي که یو سړي ته ووایي چې هلکه دا چا کړي نو انکار به وکړي نو انسان د سرې دپاره نه ده پیدا چې دی به صرف خوراک کا کوي نه کم رب العالمین جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی هغه د انسان د پیدا کولو غرض او علت غایي ښیي چې د انسان علت غایي او غرض هغه عبادت او بندگی ده او قانون دی چې کما پرزه د کم غرض دپاره پیدا وي او دغه پرزه په هغه څیز کې لګي نو هغه پرزه مغه ځای کې وي
لیکن که یو پردی خپل کار پریخو نو اوخیار انجینیر خمستری ا پرده داغه دینه بیا لرکې د کاغه نور ماشینم خرابای یو شاف لګیدل دا او دا شاف خراب شو یا ماشین کې بیرنګ خراب شو نو دا بیرنګ لري کا د دې په ځای باندې بل روغ بیرنګ لګو کني دا خراب بیرنګ بدرتا تمام پکې ا تمام مشری درته خراب کی دا قانون دی په ماشین کې کيو پردم خرابای ابا دا غدین لرکه نو که انسان په خپل دایره کې لګیا دی چې د کوم سیز د پاره پیدا دی پاغه کې چلیږي او د الله تعالی بندگی کوي نو دا روغه پرده ده دا عالم د پاره مفیده ده او کنا د چې د کوم غرض د پاره پیدا دی عبادت دی عبادت نه کوي بلکې نافرمانی کوي کفر او شرک کوي دل کول پکاري دا پرده بیکاره پرده ده نو الله تعالی زمانہ پدې باندې گواه کوي چې زمانہ گواه ده چې تمام کائنات د الله تعالی د حکم تابع دي کو غویر غلګیا دی وی کوي الله تعالی دې لپاره پیدا کړی دی که هر دې غیبانه دې کتا چولی دا اتا ته باقاعده سره چلی که استه زنده په چوله پاغي باندې لګیا دی ساروي پاغي باندې سورلی کې می خضر ته پیدر کوي بیزه در ته پیدر کوي نو تمام کائنات د خدای د نظام مطابق چې د کم کم غرض د پاره پیدا دي هغه نه سرتابی نه کوي هغه نه سرکشی نه کوي نو کوم انسان چې د الله تبارک وتعالى په بندګۍ کې مشغوله دی دا په خساره کې نه دی الله تعالی وی والعصر زمان قسمی په زمانہ باندې ان الانسان لفی خسر انسان په خسارو په نقصان کې دی الا الذين آمنوا ها هغه خوش قسمته کسان چې الله تعالی په ذات ایمان راړل دي الله تعالی وحده لا شریک منی فرشتي منی پیغمبران منی آسمانی کتابونه منی د قیامت ورځ منی آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت د الله تعالی احکام په دې راړي د اسلام پنځه واړه بناګانی پوره کوي پیغمبر اسلام فرمایي بني الاسلام على خمس د اسلام بنیاد په پنځو خبرو ده شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بل مزد بل زکات ورکول دي او بل حج او بل روزه ده په غریب باندې زکات او حج نشتا غریب ته دوه خبرې پاتې شوې په کلمه خصوص خرج کیږي نه کلمه امیر او غریب دواړو د پاره مفتدا په جبه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایو جبه دم پاک شوا او په زړه د دې یقین وکا اقرار باللسان وتصديق بالقلب زړه دم پاک شو په کلمه باندې پیسې نه لګي کله کله کلمه ویل پکاري علما لیکي که یو سړی زمیدار دی په پټي کې ګوټ کوي رمبه پلاس کې دی نو وایا لا اله الا الله محمد رسول الله ایوی کې وایا لا اله الا الله محمد رسول الله په دکان کې دکاندار سودا خرڅي تل دې پلاس کې دا وایا لا اله الا الله محمد دل دست بکار او دل بیار فارسی کې وای دست بکار پلاس کار کو کنه او دل بیار د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای سپت لګي چې 2 منټه پس تمری دکاندار په دکان کې ناشتي او د قسم مرشي
ملازم په کرسی باندې ناسته ملازمت ته تللی دی او ناسا پر پریوتو مړ شو. هلکه پلان کې خو خروغ موټو کور ته لاړو را پریوتو نو د مرګ پته نه لګي. نو بزرگان دین علماء کرام فرمایي چې کله نه کله دا مبارکه کلمه په دغه ژبه باندې ووایه په دې څه لګي نه او نه درنه څوک پیسې علي چې هلکه کلمه دې ویله 5 روپۍ فیس راکا نو په کلمه څه نه لګي. ذکر گو ذکر تا تورا جانست دا الله تعالی ذکر کوه چې څو پتا کې روح موجود دی. تاسې کله کلمه وویله او دا غینه پس مړ شوي جنت ته به داخلېږي. رسول الله مبارک فرمایي چې د چا آخرنۍ کلمه په ژبه د لا اله الا الله محمد رسول الله او دا غینه پس دغه سړي ته مرګ راشي دخل الجنه دی به جنت ته داخلېږي. نو په کلمه د سړي څه نه لګي پاتې شو مز په هغې هم څه نه لګي. په اودستانه د اعظمګړ په جومات کې فیس نشي اخیستی چې رکه اودس دې وکړو 2 روپۍ ورکا. جومات ته رالې په دې فیس نشي اخیستی چې هلکه مونځ کوې نو روپۍ به ورکې بلکې خلک به درته خوشحالېږي چې په خیر رالې په خیر الحمدلله. مسلمان په دې خوشحاله شي چې شکر دې دا سړی جومات ته راغی. یو مسلمان چې یو جومات ته ور داخل شو او دو قتل چې د محلې ټول کسان راغلي دي او دی خوشحاله شو د دې ورته الله تعالی اجر ورکوي. مومن چې جومات ته راشي او جومات ډک وګوري او دی خوشحاله شي چې الحمدلله شکر دی د اعظمګړ خلک ښه دی مونځ ته راځي په دې خوشحالۍ الله تعالی دې ته اجر ورکوي. ځکه د بندګان د خدای په جومات کې که تو په هغې باندې خوشحاله شو څوک خو په دې خوشحالېږي چې هلکه فلم ډېر ښه لګېدلی دی او ډېر ګرم دی او بلا خلک ورته راغلی دا مجرم دی. هلکه وایي په دې فلم باندې خو ډېر رش دی معلومېږي څه ډېر ښه فلم لګېدلی په دې ګناهګار شو فلم کې بلا څه ښه وي. نو مونځ ته راتلو باندې تا نه څوک ټیکس نه اخلي اودس باندې تا نه څوک ټیکس نه اخلي او په دې 5 منځونو علماء باقاعده وخت حساب کړی دی نو 1 غنټه نه لګي. ته چې د سهار موضوع کې ته چې د ماسپښین مونځ ته راغلی ته چې مازدیګر او ماښام او ماسخوتن په دې 5 واړو منځونو سره د اودس نه 1 غنټه نه لګي. او رب العالمین جل جلاله ته 40 غنټې درکړي دي 20 غنټې په خپلو کارونو کې اخته که نه خوب پکې کو زمینداري پکې کو بازار ته پکې ځه خوراک پکې کوه لیکن تا نه رب العالمین جل جلاله د 5 منځونو مطالبه کوي. نو په مونځ باندې خرچه نه لګي او نه ټایم لګي او په روژه باندې څه نه لګي. په کال کې یو میاشت الله تعالی په بندګانو باندې د روژې عبادت لازم کړی دی. په روژه باندې څه نه لګي بلکې د روژې د وجې نه د مؤمن په روزۍ کې الله تبارک و تعالی برکت پیدا کوي. نو په غریب باندې خو حج نشته او په غریب باندې زکات هم نشته. بیا هم یو غریب موزم نه کوي روجم نه نیسي نو دی بیا د دروغ وایي چې زه د رسول الله مبارک په دین ما زه د رسول الله مبارک امتی ما دروغ وایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق موز دی. خلک موزړو څه ګڼي نه لار دوی ته دا ډوی نه چې بچی ولې جومات ته نه ځي. صحیح حدیث دی که یو سړی قصدن موز پرېږدي فقط کفر دی کافر شو. 3 واړه امامان وایي سوچه کافر شو ده. امام مالک امام شافعی او امام احمد وایي ذکر رسول الله وایي فقط کفر. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا د فقط کفر حکم دا تقلیدن دی یعنی کفر ته نږدې کېږي په دې باندې سړی. څومره اهم عبادت ته
څومره خلک ته چې هغه لګیا دی اوس هم په دوکانونو کې ناسته څومره خلک دی چې په کورونو کې د قصې وددي په پټو کې دی او فرض مستنر دي نه دی بس حالي نو په غریب باندې صرف هغه موږ روزه ده نو انسان الله تعالی د عبادت او د بندګۍ د پاره پیدا کړی دی او چې د بندګۍ نه کوي نو د په خساره کې دی الا الذين امنوا هغه کسان چې هغه د الله تعالی په ذات باندې ایمان راړي وعملوا الصالحات صرف ایمان نه دی دا غي سره باندې عملم کې د ایمان تقاضاګانې دي د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې دی ویلا د دې معنا دا چې د الله تعالی احکام به مانی الله تبارک وتعالى پتا باندې اعمال صالحه لازم کړی دي اعمال صالحه د غموز ده دا د جمعې موز ده دا د سحر موز ده را د ماسپخین او د مازیګر او ماخام او ماسخوتن موز ده دا اعمال صالحه دي دا روزه ده دا حج ده دا زکات ده او دا مور او پلار سره احسان ده دا عمل صالح ده مور او پلار سره به احسان کې ته ظلمي نو مور او پلار د ادب او اکرام کې پلار ته به د عزت په نظر باندې ګوري مور ته به د عزت په نظر باندې ګوري کتابونه لیکي چې او سړی خپل پلار ته ګوري او مور ته چې دا زما مور او پلار دی د دوی په ما باندې احسانات دي د دې مرته الله تبارک وتعالى اجر ورکړي د مشر ادب او احترام بکې مشر ادب او احترام بکې دا عمل صالح دی نن سبا زمانہ دا سراله چې د مشر ادب او احترام اړوستنه پیغمبر علیہ السلام فرمایي من لم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې زمونږ د مشر یعنی د یو مسلمان مشر ادب او احترام نه کوي هغه د امتی نه دی او من لم يرحم صغيرنا فليس منا څوک چې یو معصوم باندې رحم او شفقت نه کوي نو دام د هر چا معصوم چې هغه سره به مینه او محبت کې هغه سره به خلهجه استعماله دا ټول عمل صالح دی د ګاونډي خیال به ساتي دا عمل صالح دی تا پخکړه تیار کونو خپل خدای ته وای چې ګاونډي ته سور کلو غوندي پخکړه د ګاونډي په ګاونډي باندې حقي او رسول الله مبارک په همیشه د ګاونډي بارک ډیر زیات تاکید کولو صحابه وای مونږ یریدو چرته په میراث کې را سره شریک نکی چرګه ګاونډي به میراث وړي